يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سلام. ډیرو محترم معزز مکرم مشرانو کشرانو ورونو خويندو اوریدونکو ورونو، الله رب العالمین د انسانانو باندې ډیر زیات احسانات او نعمتونه دا کړي. الله فرمای که چېرته تاسو دا نعمتونه شمارل شروع کوي، الله وایي دغه نعمتونه به تاسو شمار نه کړی شي. خدا انسان ناشکره دی، احسان فراموشه دی. د الله هغه احسانات هغه نعمتونه چې په دې بنده باندې کړي د هغې شکر نه ادا کوي. هغه نعمت چې دې بنده ته الله ورکړی د هغه نعمت شکریا کما حقه نه ادا کوي. غټ احسان چې مونږ باندې الله کړی د فورفتن دور کې هغه دا چې مونږ یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان ګرځولي. لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې را نصیب کړي. دې کلمه کې بیا په دې مسلمانانو کې بیا الله داسې خلق ګرځولي چې د الله بندگی کوونکي یو، موحدین یو، خو انسانان د هغه نعمتونو قدر نه کوي چې کله دغه نعمتونه دوی سره موجود وي. د هغه نعمتونو قدر نه کوي چې هغه نعمتونه دوی ته بغیر د کوم مشقت نه، بغیر د کوم مهنت نه، بغیر د خوارۍ نه دوی ته حاصل شي. او دا په جفاګانو کې ستره جفا ده چې موږ د الله رب العالمین سره دا کوو. الله نعمتو کې احسان را باندې وکړي، دغه احسان شکریه موږ نه ادا کوو. دغه احسان بدله موږ الله ته نه ورکوو. موږ الله مسلمانان پیدا کړي الحمدلله په 21مه صدۍ کې. داسې صدۍ چې ورځ تر بلې د بخاري حدیث دی چې لا یأتی علیکم زمان الا بعده شر منه. داسې یوه ورځ چې په تاسو باندې تېره شي، دغه سبانۍ ورځ چې راځي دا به د دې نه ډېره بدتره وي. ډېرې فتنې به وي، ډېر امتحانونه به وي، ځکه د انسان عمر تېرېږي او دا د زوال ښکار کېږي، ځواني ځي، مال ترې ځي. داسې خلک به وي چې هغه بې عزته شي، عزت دې الله واخلي، علم کې استعمال نشي، علم یې ضایع شي. نو د پیغمبر خبره دروغ نشي کېدی
هیڅ کله هم چې دې دور کې الله رب العالمین مونږ ته توفیق راکړی د کلمې د ویلو، نو باید مونږ د دې حق ادا کړو. هغه دین چې الله مونږ ته راکړی په ادیانو کې بهترین، غوره، د هر لحاظ نه، د هر مقدار نه، د هر معیار نه، د ټولو کې اعلی دی او دا اصل دی، چینه ده. باید مونږ د دې قدر احترام. کوم دین دی؟ هغې ته فطرت ویلی کېږي، اسلام ورته ویلی کېږي. او دا اسلام دا هغه دین دی چې د دې د دعوت دپاره، د دې د خورولو دپاره الله رب العالمین نوح علیه السلام را لېږلی. هغه دین دی چې د دې د دعوت دپاره ابراهیم علیه السلام راغلی، د هغې بچیان راغلیو، د هغې لمسیان راغلیو، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، او داسې ډېر زیات انبیا رسولان الله د دې دین د تبلیغ دپاره، د دعوت دپاره رالیږلي چې زما دا استازي، دا پیغمبران، دا مسنجران لاړ شي زما هغه دعوت، هغه مقصد چې دا بندگان ما پیدا کړي د هغې دپاره چې دا هغه ادا کي کما حقه، څنګه چې الله رب العالمین غواړي. زمونږ ستاسو ستر خوږ هغه پیغمبر چې اولین او د آخرین سردار دی، دنیا او آخرت کې سردار دی، هغه نبی هم د دې دین دعوت کړی دی، د دې تبلیغ پرچار یې کړی دی، او خپل قوم ته اولنی دعوت چې کوي څه ورته وایي؟ کله چې هغه غونډۍ باندې خیږي، اواز کوي د یو څو خبرو، ورته وایي ای قومه زما، ځکه چېرته تاسو ته ووایم چې د دې غونډۍ نه شاته یو لښکر را روان دی، یو قافله را روانه ده، په تاسو باندې حمله کوي، ستاسو مالونه اخلي، تاسو بې عزته کوي، ستاسو ښځې بچیان دا اخلي، غلامان کوي، وینځي کوي. آیا تاسو به زما تصدیق وکوئ که نه؟ هغه قوم ورته وایي اے محمد رسول الله ما جربنا علیک الا صدقا، من په تا باندې تجربه نه ده کړې مګر ته همیشه رښتینی پاتې شوی، ته امین یې، ته صادق یې. ورته وایي ای قومه زما، مقصد او غرض زما دا دی ما چې تاسو را جمع کړي یې دلته یو دعوت در کوم، دا درته ویم چې یا قومي قولوا لا اله الا الله تفلحون، کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ووایئ چې تاسو کامیاب شئ. دا هغه دین دی چې په دې دین باندې زمونږ پیغمبر بیا وینې توی کړي دي. د طایف په واقعه کې راځي کله چې دعوت خپل کلیوالو قبول نه پیغمبر هجرت کوي، د دعوت په نیت باندې ځي طایف ته، هلته قوم ته وایي چې ای قومه کلمه د توحید ووایئ لا اله الا الله محمد رسول الله. د هغوی مشران را لګي په کاڼو باندې، کشرانو ته امر کوي چې وولئ دا سړی لیونی دی. هغه پیغمبر نه وینې ځي، د هغې وینې دومره حد ته رسېږي چې د هغې پیزار ته رسېږي، پڼو ته رسېږي، او د بېهوشۍ د وجې نه هغه راغورځېږي. الله اکبر. پیغمبر ته ګورئ، د هغې صبر ته ګورئ، څه وایي؟ ملائک راځي، جبریل راځي، هغه ملک راځي چې هغه د غرونو والا ده، ورته وایي پیغمبر الله را لېږلی یم، د دې غرونو ملک یمه، الله قدرت را کړی دی، امر وکړه، زه ستا د امر تابع یم چې د خلکو باندې دا غرونه داسې را یوځای کړم او دوی چخڼي کړم. هغه ورته وایي نه نه، بلکې ورته وایي چې دا پرېږدوه، د دې په بچو کې داسې خلک به پیدا شي چې هغوی به د دین هغه علم، هغه جنډه اوچته کړي او دعوت وکړي. الله اکبر. نن وګوره هغوی مسلمانان دي، په دین باندې مین دي. دا هغه دین دی چې د دې د دعوت دپاره صحابه او د محمد رسول الله ملګرو د رسول الله صحبت پرېښې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا یې پرېښې، خپل بچیان یې پرېښي، خپل کورونه یې پرېښي او د دې دعوت یې کړی. تاسو وګورئ سیرت کې د صحابه واقعات، تاسو وګورئ د ابوبکر رضی الله عنه نه شروع کوي او د اخیری صحابي څوک چې د احادیثو سره واقفي، ابو وائل بن حجر، د دې واقعاتو پورې تاسو وګورئ درمیان کې د صحابو څومره قرباني ورکړي.
بیا دلته هم دا قرباني نه ده ودرېدلې، دغه قرباني بیا سلف ورکړې ده. الله اکبر. امامانو ورکړې ده. هغه معتبر څلور اشخاص چې نن سبا خلک د هغې پیروي کوي هغوی ورکړې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله د هغې جنازه هغه د جیل نه راونوته. امام احمد بن حنبل د هغې جنازه د جیل نه راونوته. همدغه رنګې امام مالک، امام شافعي، دوی څومره قربانۍ ورکړي دي، څومره بې عزتیانې برداشت کړي. همدغه شان د دې نه وروسته محدثین وګورئ، مخکې هغه خلک امامان هر یو ځان له امامو په دې دین باندې هغوی قرباني ورکړې ده او ما ته او ته رسولې. افسوس چې ما او تا سره د دې دین د یو رکن ټول دین خو ډېره لویه خبره ده چې موږ د هغې عزت وکړو، په هغې باندې زندګي تېره کړو. کله وحاشه هېڅکله هم نشي کېدی. بلکې موږ د اسلام د یو رکن عزت هم نشو کولی، هغه هم نشو عملي کولی. ارکان د اسلام څو دي؟ 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. 5 ارکان. کلمه ده، بیا 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 او بیا حج. 5 ارکان دي. راځئ په ایمان ووایو، لږ ځان سره مذاکره کوو. کلمه مو ویلې ده، لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. او د دې کلمې په شروطو باندې نه پوهېږو چې د کلمې شروط څو دي، کم دي، په دې باندې به عمل څنګه کوو. تش په نوم مسلماني نه ده پکار، برای نام مسلماني الله ته نه ده خوښه، نیم سیک مسلمانی الله ته نه ده خوښه، بلکې عملی مؤمن، عملی مسلمان، عملی سړی الله رب العالمین ته خوښ دی. او دا خبره چا کړې ده؟ د الله رسول کړې ده چې بهترین عمل الله رب العالمین ته کم دی؟ ان قل ودل، لږ دی وي همیشه دی وي. باید موږ مسلمانی د چوکاټ دننه همیشوالي سره وکړو. داسې ونه کړو چې اسلام مو منلی، اسلام دعوت کوم، پرچار کوم، خو چې کله زما د نفس، زما د ګټې خبره راشي اسلام شاته پرېږدم او بیا چې کوم د نورې خبرې را مخې ته کوم. داسې ونه کړو چې زما د یو قوم سره لانجه شوه، د یو سړي سره مې لانجه شوه، د یو شخص سره مې لانجه شوه، اسلام ما ته دا وایي چې صبر کوه، معافې که، ډېره ښه ده، زه معاف کړم په بانه باندې او بیا راولګېږم د معاف کېدو نه پسې هم ضرر ورته ورسوم. دا خو اسلام نه دی که. یو ورور دی، د هغې نه مې ځمکه ونیوله، یو خور ده، یو ترور ده، د هغې ځمکه مې نیولې ده او د جومات په اول صف کې ناست یم، تبلیغ ته هم ځم، روزه هم لګوم، حاجي صاحب یم، همدغه رنګې قاري صاحب یم، او دا وایم چې مړه د خور حق پکې چا راوستی دی، مړه د ترور حق پکې چا راوستی دی. هغه د جاهلیت قصې په ما او تا کې نشته. څه به ویل هغه مشرکان؟ ویل به چې د هغې چا دپاره میراثونه نشته چې څوک ړانګې نشي والی. نن پښتون خپل خور ته، خپل ترور ته حق ورکوي، خپل لور ته حق ورکوي؟ نه ورکوي. نو دا مسلماني صحیح مسلماني نه ده، دا کمزوري ده. همدغه رنګې روژه ده، څوک روژه نیسي څوک یې نه نیسي. ای د الله بندګانو، د دې روژو الله ته هېڅ ضرورت نشته. دا روژې چې موږ نیسو موږ یې ځان نه نیسو. الله وایي روژه زما دپاره نیسئ، خو په هغه طریقه باندې کوم چې پیغمبر ښودلې ده. داسې روژه مه نیسه چې سهار نه ودرې ماسپښین را پاڅېدې، مونځ به ټیمه، بیا موبایل کې ګوتې وې، فیسبوکونه کې ډرامې ګورې، ګانې اورې، په کوڅو کې ګرځې، او بیا د مازدیګر مونځ نه کې یا کې ماښام چې اذان نه وي شوی، نو داسې شخوند مونږ وهو لکه غوایي، لکه غوا، لکه داسې ځناور چې هغوی ته 3 ورځې چا خوراک نه وي ورکړی، او عبادت په دې کې مونږ ټکې هم نه. بیا د شپې ټوله شپه څوک کرکټ کوي، څوک فوټبال کوي، څوک والیبال کوي، څوک په ګراونډونو کې داسې منډې وایي، څوک داسې منډې وایي، او څوک چې ډېر زیات داسې معتبر وي یا ښه وي نو هغه په څادر کې ناست په ځان څادر را اچولی او موبایل کې لډوګان کوي. دا روژه خو موږ الله نه غواړي. دې ته خو روژه نه وایي چې خوله بنده کوه نور هر څه کوه. مې نیسه دې روژې نه نیول ښه دي.
روجه خو دې دپاره ده. الله وایي کتب علیکم الصیام، په تاسو مې روجه د دې وجې نه فرض کړې ده لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا راشي، الله یره راشي. نو چې زمونږ دا اعمال دي، الله د یرې خبرې دي که نه، دا د خواهش خبرې دي. دا خو موږ د دې خلکو نه یېرېږو، بیا به راته خلک وایي چې روجه خور دی، روجه نه نیسي، بیا به راسره خلک راشه درشه نه کوي. والله که د الله د یرې موږ دا عبادات کوو الا ماشاءالله. همدغه رنګې زکات دی. پښتنو قسم په الله که چېرته مالداره خلکو صحیح طریقې سره زکات ورکو، والله که غریبانان په دنیا کې پاتې شي. نن موږ زکات ورکوو، په کومه طریقې ورکوو؟ نوم دپاره ورکوو. چېرته پې خیرات وکړو، یاره پلانکي زکات ویستی دی، او د الله بنده په خیراتونو باندې زکاتونه نه کېږي. د هغې لپاره شروط الله ښودلي دي، اوصاف یې ښودلي دي، هغه خلکو ته به ورکوې، د هغې نه علاوه بل چا ته زکاتونه مه ورکوه. غریب له به ورکې، مسکین له به ورکې، فقیر له به ورکې، قرضداري له به ورکې، مؤلفة قلوب له به ورکې، داسې خلکو ته به ورکې. داسې به نه کړې چې دا مې خور ده، دا مې خورنړه ده، دا مې د تره زوی دی، نوم مې پې کېږي او دا مې کېږي. دې زکاتونو ته والله که د الله حاجت شته دی، نه د دین حاجت شته دی. زکات هغې خیرې ته ویلی کېږي چې د ستا د مال نه وځي. ځان پاک که په دې باندې او ځان پوه که په دې خبره باندې. د نومونو دپاره زکاتونه مه ورکوه، دا خیراتونه د نومونو دپاره مه کوه. والله که زما ستا اعمالو ته د الله رب العالمین څه حاجت دی؟ دا ما ورته ځان له کوو. حج دی. پښتنو الله ګواه کوي، راځئ په ایمان باندې دا خبره موږ ته وکړئ. دا حج موږ د الله د رضا دپاره کوو. هلته چې لاړ شو، اول خو د حج طریقه موږ نه زده کړې ده، نه په طریقه پوهېږو، نه عالم ته کینو، نه ملا ته کینو، بځان نه مو یو شی شروع کړی دی، په خپله طریقه باندې لګیا. حج ته لاړ شي، د احرام طریقې غلطه، د طواف طریقه غلطه، د مونځ طریقه غلطه، د جماعت ته د نکیرو طریقه غلطه، د راوتو طریقه غلطه، صفا مروه ته د خطو طریقه غلطه، په دعاګانو نه پوهېږي، په طوافونو باندې نه پوهېږي. بیا چې کله حج وکړي راشي، بیا خیراتونه کوي، ډېر میخې حلالې کړي او شل. قسم په الله دې حجونو ته هم د الله ضرورت نشته. مونږ چې حج ته لاړ شو، هلته څه کوو؟ یو بل ته کنځل نه کوو په دې حجونو کې. حج ته به تلئ چې راشي، هغه عمل کوي، په دې کې فرق نه راغلی. مثال په طور باندې ملګري دې نه خفه کېږي. یو سړی حج ته لاړ شي او ګیره خوري، واپس چې راشي په همغه ورځ به بیا ګیره خوري. نو دې حج څه مطلب؟ دا پکې لا پاتې یو سړی حرام کوي، حرام خور دی، سود خور دی، لاړ شي لیبل پې ولګي حاجي صاحب. نو که ته شل ځل حج وکړې، ستا په حج باندې الله څه؟ د سود کوه که نه؟ والله دې حج ته هم د الله هېڅ حاجت نشته. او بیا چې راشي، عجیبه دا ده، بیا وایي حاجي صاحب دی. د الله بندګانو دا نومونه چاته مه وایې، دا حاجي صاحب دی او دې عمره کړې ده، د تزکیې د چا مه کوئ. څوک چې مونځ کوي هغې ته مونږ داسې ویلي چې دا مونځ ګزار دی، مونځ ګزار صاحب دی. د څوک زکات ورکوي هغې ته مونږ داسې ویلي دا زکاتي صاحب دی. دا مونږ نه وایو، نو ولې هم دا شی د حج پورې تړلی دی؟ دا تزکیې او څوک چې د نوم دپاره کوي، د الله رضا جدا. څوک چې دا کارونه د نوم دپاره کوي، دا سړی تباه و برباد دی. د دې هېڅ قسمه حصه دا دې سوچ هم نه کوي چې الله رب العالمین به ده ته دا ورکړي. دا ټول زموږ د نومونو دپاره لګیا دي. یو کار سړی کوي، الا ماشاءالله ډېر ښه خلک هم شته، خو عام طور باندې جنرالي خبره کوو، یو عامه خبره کوو، عام انداز کې. اکثر زموږ په دا معاشرو کې دا شی شته که نه؟ شته که نشته؟ جواب راکړئ، شته که نشته؟ مونځ دی، پنځم رکن د ارکان د اسلام نه مونځ دی. تاسو الله ګواه کوي، راځئ بس په دې باندې خبره کوم او خبره ختمه. الله ګواه کوي تاسو چې یو پلار، یو ورور، یو مشر، هغه سهار لمونځ ته راپاسي، بستره لرې کوي، خپل زوی ته وایي چې پاڅه لمونځ وکړه. یوه مور هغه خپلې لور ته وایي چې پاڅه لمونځ وکړه. یو مشر چې په حجره کې هلکان پراته دي، ټوله شپې هغه کارونه کړي دي چې د شریعت نه ماورا دي. دې مشر کله دی که شرط ویلي چې لمونځ ته راشه، ته وګوره ته سهار په لمونځ کې خپل مسجد چې ستا د مسجد حال څه دی،
ستا په مسجد کې 2 کسان ولاړي 3 کسان ولاړي اگر ریټایر فوجیان ولاړي سپینګيري دلته ولاړي ځوان خوبونه کوي غفلت کې پروت دی همدغه شان داسې خلک چې هغوی ښه برابر دي عمرونه هم برابر دي عقلونه هم برابر دي هغه لمونځ ته نه راځي ستا کشر نه راځي ته نه راځې ستا کشر به څه راشي ماسپښین لمونځ کې نه وي د مازدیګر لمونځ کې نه وي د ماښام لمونځ کې نه وي د ماسخوتن لمونځ کې نه وي نو زما او ستا هغه دعوه د اسلام دپاره د اسلام ټیک چې ما ورته په ځان باندې لګولې دا لیبل مو لګولې مسلمان یم په فخر یې وایو او داسې مو وایو چې مونږ غیرتي مسلمانان یو غیرت په دین کې پکار دی د دین دپاره پکار دی او د دین نه ماورا په نورو خبرو کې قومیت کې همدغه رنګې عصبیت کې دا غیرتونه میرتونه دا نه قبلیږي نه قبول شوي دي دا جاهلیت رسم او رواج دی که غیرتی په دین کې غیرت وکړه د دین لپاره غیرت وکړه د دین د نشر او اشاعت لپاره غیرت وکړه په دې کې غیرت وکړه چې دین ځان باندې عملي کړي بچي باندې عملي کړي لور باندې عملي کړي خپل زوی باندې عملي کړي وراره باندې وريره باندې خوري باندې خورین باندې په دې باندې عملي کړي خپل معاشره کې عملي کړي دا غیرت دی دا غیرت نه دی چې د زوی لپاره راپاسې ډانګې وي د تره زوی لپاره راپاسې ډانګې وي د هغې لپاره خلکو ته کنځل کې دا دین نشي کېدی دا پښتو دا منو خو دا غیرت دین دپاره نه دی که یو سړی دا ووایي بلکې غیرت د دین دا دی چې دین ځان کې عملي کا په دین باندې عمل وکړه تبلیغ کې لاړ شه دعوت وکړه او دا دین بیا نورو خلکو ته ورسوه نو ته غیرتي څومره چې تا کې دین دی دومره ته غیرتي او څومره چې د دین نه لري دومره تا نه غیرت جدا شوی دی منځونه خو ټول نه کوي ماشاءالله معاشره کې 10% خلک په 100% کې بل منځ کوي او والله قسما دا خبره کوم سوچ پې وکئ په ځان یې بده مه لګوئ څوک چې کوي د دې یېرې نه کوي چې پلانکې به راته وایي تره به راته وایي ماما به راته وایي کاکا به راته وایي چې دا بالمازه دی معاشره کې به خلک وایي بالمازه دی د الله د رضا دپاره ډېر کم خلک عبادات کوي ډیر کم خلک داسې دي چې لمونځونه کوي او چې کمې کوي هم والله که په میزان باندې برابري هغه میزان چې د الله رسول مونږ ته ښودلی دی هغه تله د الله رسول مونږ ته ښودلې ده په هغه تله باندې برابر نه دي او لمونځ داسې یو عبادت دی الله اکبر واحد داسې عبادت دی چې د دې د وجې نه انسان جهنم ته ځي واحد داسې یو عبادت دی چې په دې باندې د صحابه او اجماعي طور باندې فتوا موجود ده چې هغه سړی چې قصدن عمدن لمونځ نه کوي د دې په اسلام کې حصه نشته د اسلام نه وتلی دی الله اکبر نن زما او ستا معاشره کې پښتانه نور خو اسم خلک الله بخیلی دي پښتانه هم لمونځونه نه کوي والله مونږ خپل روټین ته تاسو سوچ وکئ لږ په دې عام طور باندې عام معاشره کې به زمونږ څومره دوستان داسې چې لمونځ نه کوي مونږ هغې باندې کله خواري کړې ده کله مو ورته ویلې چې لمونځ ته راشي د الله بندګانو د الله په دین باندې مه شرمېږئ د الله د دین بیان کې مه شرمېږه مه شرمېږه په دې باندې چې چاته ویې لمونځ وکړه مه شرمېږه په دې باندې چاته ویې زکات ورکړه مه شرمېږه په دې باندې چاته ویې حق دی د لور له حق ورکړه خور له حق ورکړه مه شرمېږه په دې باندې چې چاته ویې چې درس ته کښېنه قرآن ته کښېنه والله هغه خلک چې د دنیا دپاره لګیا دي داسې خلک چې هغوی په دې بازارونو کې چغې وایي پلانکې شی په دومره روپۍ والله داسې خلک تاسو نه دي لیدلي په دې معاشره کې چې هغه حرام خرڅوي حرام خوري د هغې دپاره نشر و اشاعت کوي وګوره دې بازار کې اواز کوي سګرټ په دومره باندې نسوار په دومره چرس په دومره باندې هغوی شرمېږي هېڅکله هم نه شرمېږي نو ما ورته په باب د دین کې د دعوت په نیت باندې ولې شرمېږو معلومیږي دا چې دا مونږ خپل کار نه دی ګڼلی مونږ مقصد نه دی ګرځولی ځکه پې شرمېږو الله فرمایي جهنميانو ته تپوس به تې وشي ما سلككم في سقر نو هغوی به وایي قالوا لم نکو من المصلین اوله خبره به دا وکړي جهنمیان
الله به تپوس کوي وجه څه ده چې تاسو په دې جهنم کې وئ. هغوی وایي قالو لم نکو من المصلین، موږ لمونځ نه کوو، د یتیم مال مو خوړو، پردی حق مو خوړلی دی، نو د دې وجې نه په جهنم کې. حدیث کې راځي العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة، زمونږ او د کفر زمونږ او د کافر المنځ کې چې کوم عهد دی، کوم دیوال دی، کومه بونډري ده، هغه لمونځ دی. چا چې لمونځ پرېښودو د دې انسان حساب په دین کې نشته دی، مسلمان نه دی. الله اکبر. مونږ ته هر عبادت ګپ ښکاري، مونږ ته هر یوه طریقه د اسلام اسې وړه ښکاري، مونږ ته هر یوه طریقه د دین اسې ټوکه ښکاري. داسې نه ده، بلکې او دا خبره ذهن کې واچوئ پښتنو، عام طور باندې مونږ عزت په څه کې لټو؟ په دنیا کې، گاړو کې، پیسو کې، جیداد کې، په ملاتړ کې، په دې کې مونږ عزت لټو. داسې نه ده، بلکې عزت د الله په دین کې دی، د الله په تابعدارۍ کې دی او د الله سره دی. الله وایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ورکوونکی څوک دی؟ الله. ذلت ورکوونکی څوک دی؟ الله. خو سبب یې ته یې ګورې، ستا د خپلو لاسونو د وجې نه که عزتمن کېږي هم د خپله ذمهواري او که ذلیله کېږي هم د خپله ذمهواري ګورې. الله فرمایلی دي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا فساد چې راځي، دا بدامني راځي، دا بیکاري چې راځي، دا د دې خلکو د لاسونو د وجې نه چې دوی ګناهونه کوي، دوی ځان ذلیله کوي، ځان رسوا کوي. ګورې داسې نه ده پکار، بلکې د هر یو رکن د اسلام، د هر یو نوع د اسلام، د هر یو سنت طریقې باید مونږ پابندۍ سره د هغې عمل په خپل ځان کې راوړو او هغه په خپله زندګۍ کې عملي کړو، نو بیا به مونږ څه شی؟ بیا به مونږ کامیاب. حدیث کې راځي، ډېر بهترین حدیث دی، د سند په لحاظ باندې کمزوری دی، خو ډېرې خسته او ناشنا خبرې پکې کړي. یو خبره پکې دا ده چې څوک د لمونځونو حفاظت کوي، نو الله رب العالمین به دته 5 شیان ورکړي. چې د لمونځ حفاظت دې کو، الله به 5 انعامات درکړي. یو دا چې ستا نه به تنګ دستي دا به لرې کړي. د مسلمان کوشش ته دی منډه ده، هغه منډه چې رزق پسې ده، پیسو پسې ده. د الله رسول وایي لمونځ کوه، پابندۍ سره د مونځ حق ادا کوه، د مونځ نه غلا مه کوه، رکوع قیام سجده دا برابر کوه. زمونږ او ستا په مونځ کې رکوع نشته، سجده برابر نه ده، قیام برابر نه دی، بس یو ټک دی او ټوک دی او بس تخته ده، په منډه باندې وضو، مونځ نه دی برابر، د مونځ ارکان نه دي برابر، نو دا مونځ هم الله نه قبلوي. ګورې مونځ هغه دی چې په طریقه د چا باندې؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. مونځ هغه دی چې څنګه پیغمبر کړی دی علیه الصلاة والسلام، په کومه طریقې کړی دی، د هغې احادیث موجود دي. مونځ هغه دی چې د هغې ملګرو کړی دی، اصحابو کړی دی، غیرتي خلکو کړی دی. زما او ستا لمونځ ګورې نه دی برابر، سجده برابره نه ده، رکوع برابره نه ده، الله اکبر. بلکې زما او ستا په مونځ کې رکوع نشته، سجده نشته، دا خو موږ هسې ګپ لګو. زما او ستا په مونځ کې د سجدې په منځ کې هغه جلسه نشته، زما او ستا په مونځ کې هغه اذکار، هغه دعاګانې چې پیغمبر کړي دي، هغه سورتونه چې پیغمبر ویلي هغه نشته، په هغه طریقه باندې نه دي، بلکې ډز ډوز او د جماعت نه وتل دي. نو دغه سړي ته ګورې مونځ خیرې کوي، دا مونځ دته بددعا کوي، دا مونځ ګورې نه قبلیږي، برځي اسمان ته خیږي، واپس به دې انسان باندې راغورځېږي، خیرې ورته کوي، ورته وایي تباه او برباد شي، څنګه چې زه تباه او برباد کړم. مونځ صحیح پکار، عبادت صحیح پکار، مونځ ته مونځ ویل پکار او په هغه طریقه باندې چې کوم باندې چا کړی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو وګورئ زمونږ په معاشره کې به ډېر داسې خلک دي رابشي لمونځ ته. مونږ دا خبرې ګورئ بغیر د مشاهدین هم نه کوو. مونږ لیدلي دي، تاسو هم لیدلي، 10 رکعات لمونځ په 100 منټه کې کوي، چې جمع د تلي راشي 100 منټه کې کوي. چې زیات تکړه سړی نو 6 منټه به پې واخلي، او چې بیا د ده نه هم تکړه سړی 2-3 منټه کې بس راټول کې وځي. او د افسوس خبره دا ده چې ته په لمونځ کې هغه
دعاګانې چې سړی وایي کم از کم اقلا 3 ځل یو دعا چې ته په سجده کې وې په رکوع کې وې اقلا څومره 3 ځل ته په اصل ټرای وکړه چې دا د مونږ 10 رکعاته و آیا دا مونږ راواخلو په دغه وخت باندې تقسیم کا چې دې حق ادا کو کنه مونږ سره هم غپ لګو او اخیری دا یو شی پاتې دی په من کې چې تمیز زمونږ صرف په دې باندې کېږي چې چا مونځ کول دا مسلمان دی نورې پښتنو زمونږ او د انګریز زمونږ او د هندو زمونږ او د یهودي زمونږ او د کریسچن هیڅ فرق نشته شکل زما او ستا د هغې په شان لباس زما او ستا د هغې په شان خوراک زما او ستا د هغې په شان خادي زما او ستا د هغې په شان څنګه چې هغه ډمې ګړی تیم ګړی څنګه چې هغه کې مخلوط نظام وي ما او تایم کو مړی زما او ستا د هغې په شان راشه درشه زما د هغې په شان نور ټول معاملاتي زندگی مونږ د یهودو نه متاثر د انګریزانو نه متاثر د نورو خلکو نه متاثر د غیر مسلمو نه متاثر افسوس راشي کله چې مسلمان څنګه مسلمان دی هغه شاعر صحیح فرمایلی دي چې هغه مسلمانانو نن مسلمان هغه دی جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود چې نن مسلمان ته کله یهودیان وګوري نو هغوی شرمیږي چې دا څنګه مسلمان دی نو فرق زما او ستا نن صرف په لمونځ کې دی او چې دا مونځ هم صحیح نه وي نو بیا زما او ستا په اسلام کې څه حصه نشته نور اعمال اسم تباه و برباد صرف لمونځ پاتې دی چې دې ته هم حق ور نه کړو نو بیا فرق څه دی تش په کلمه باندې ته څه وی چې الله رب العالمین به مونږ جنت ته بوځي څه کلمه شرط دی خو کله چې یو چابي تاسو راواخلئ د چابۍ دپاره خپل غاښونه یي داسې اواره چابي په دې تاله کې ورځي خو کلاوی یې نه مونږ کلمه ویلې ده مسلمانان یو خو چې جنت ته ځو نو دغه شان غاښونه به د چابۍ لکو نو دا اعمال دي ارکان دي ایمانیات دي اسلامیات دي دې باندې باید مونږ خپله طریقه باندې هغه طریقه چې پیغمبر مونږ ته ښودلې چې پې لاړ شو نو د مردان والا او پوهېږئ په خبره که نه پوهېږئ راځئ اخیری خبره کوم هغه ده ځکه دا باب ډېر زیات اوږد دی که دې کې م خبره کوم سبا پورې هم نه ختمېږي دومره حدیث مخې ته پراته د جومات چې موږ کله خطبه شروع کوله یو څو کسان او اوس چې د لمونځ ټایم دی د جومات ډک شو نو دا راته ووایې د مردانو والاو د شیر آباد کلی والا خلکو چې دا خطبه صرف یو مخصوصو خلکو ته یي که تاسو ته جواب راکئ دا چاته ده ولو ته ده دا لمونځ چې د الله او د الله رسول مونږ ته کم کړی 2 رکعاته یې ګرځولي د جمعې د لمونځ فرضي لمونځ یې مونږ ته 2 رکعاته ګرځولی سنت یې راته معاف کړي دي نو دا ته دې دپاره چې دلته به خطیب ودرېږي بیان به کوي وعظ به کوي د یو هفتې دپاره مسلمان د هغې نه فایده اخلي پښتنو چې تاسو راځئ نه او بیا ګیلم د مولا نه کوئ بیا ارمان هم کوئ چې مولا صاحب راته سمه لار نه راښودلې نو دا ګیلې دا قطارې دا بېځایه دي دا فایده نه درکوي ګورې دلته چې مولا وعظ کوي عالم وعظ کوي د ځان دپاره نه کوي غرض او مقصد یې دی چې زه خپل هم عمل وکړم زما د قوم بچي هم په دې باندې عمل وکړي او د قوم بچي وده دي چې دوی راځي نه نو مولا به هغه خبره به د مولا څه واوري چې دوی راځي نه د پیغمبر خبرې به دوی څه واوري چې دوی راځي نه دوی به بدلون ځان کې څنګه راولي ګورې ځان بدل کوي وختي راځئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې د جمعې ورځ داسې وخت په دې کې دی چې دعا په دې کې نه رد کېږي او هغه خلک چې هغه وختي لمونځ ته راځي خطبې نه مخکې راځي د هغوی دپاره الله رب العالمین دومره اجر ورکوي لکه یو اوښ چې دی صدقه کړی دویم وخت کې چې څوک راځي لکه یو غوا یا غویي بیا چې د هغې نه وروسته څوک راځي لکه یو ګډ بیا د هغې نه وروسته چې څوک راځي لکه یو چرګه یا چرګ د هغې نه وروسته چې بیا څوک راځي آخري وخت کې لکه یو انډه دومره اجر چې دی دا د الله رب العالمین دوی ته ورکوي او کله چې خطیب ودرېږي خطبه شروع کړي ملائک خپل کتابونه بند کی او راشي د خطیب خطبې ته کینی نو پښتانه د اجر نه محرومه شو غیرتي خلک د اجر نه محرومه شو مونږ خو دعوې ډېرې کوو مسلمانان یي غیرتي خلک یي عمل کې زمونږ نشته دی نو محترمو دا دین ډېر په سختیو باندې راغلی دی ډېر په تکالیفو راغلی دی والله ډېرو خلکو پې وینه توی کړې ده
تاسو به برداشت کوئ چې په یو کار باندې ستا د پلار وینه توی شوې ده بیا چاته پرېږدئ په یو کار باندې چې ستا ورور قتل شوی هغه کار به ته پرېږدې په یو ځمکه باندې چې ستا د کشر وینه توی شوي هغه ځمکه به چاته پرېږدې دا دین دی او دا مونږ مسلمانان یو دعوه دې کوو چې مونږ مسلمانان یو او کلمه مو ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله او هغه خلک چې د دنیا په یو ګوټ کې دي او کلمه ویلې ده د دنیا د بل ګوټ والا دا ورور دی نو زما ورور په دین باندې قرباني ورکړې ده وینه توی کړې ده د هغې ښځه کونډه شوې ده د هغې بچی یتیم شوی دی د هغې زوی سوال ته ناست دی لورې سوال ته ناسته ده د هغې پلار بې زوی شوی دی ملا یې ماته شوې ده په دین باندې قرباني ورکړې ده د دې دپاره چې دا دین حفاظت وکړی شي دا دین زموږ غرونو ته راورسېږي د دې دین پیروکار پیدا شي د دې دین والا داسې خلک پیدا شي چې په دې باندې عمل وکړي نو پښتونه واوره ستا ورور پې قرباني ورکړې ستا پیغمبر پې ورکړې ده ستا صحابي پې ورکړې ده ستا پلار پې ورکړې ده ستا مور پې قرباني ورکړې ده دین ته ودرېږه دین ځان کې راوله په دین باندې عمل وکړه چې تم کامیاب شي ستا بچیم کامیاب شي او هغه خلک چې ستا ماتحت دي دا هم کامیاب شي چې په دین باندې چا غیرت کو غیرت هم دا دی چې په دین باندې چا ننګ نه کو بې غیرته هم دا دی د پښتو غیرت شاته وغورځوه پښتو شاته وغورځوه دین مخې ته کا اسلام مخې ته کا او دغه خلک مخې ته کا څه به کوو عمل کې ورولو که نه ورو ټول وعده وکړئ پوره دین به ځان کې راولو به انشاءالله لاس اوچت کوي وعده راسره وکړي په دین باندې به عمل کوو به انشاءالله د دین مقابله به نه کوو رسول الله د احادیثو مقابله به نه کوو وعده ده انشاءالله او څوک چې دین بیانوي د هغوی به عزت کوو دا محترم دي دا عزتمند دي ولې د انبیاو وارثان دي او انبیا په دنیا کې بهترین خلک دي کوو به انشاءالله خپل بچی به دین ته کینو انشاءالله خپل بچی به قرآن او حدیث ته کینو انشاءالله او دغه بچو باندې به علمونه کوو انشاءالله او د خور او د مور او د ترور حق به ورکوو انشاءالله که نه به ورکوو الله دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي